خلکه زه ستړی ستړی ځکه ښکارم د خپلو لاسو نه زنځیر وباسم زما پیران خو زما مور پلار دي زه به د زړه نه جالي پیر وباسم دې ملګري له هم د ملګري څنګه خیر دی امان دی شکر دی پیسې پکې لاندې مه راوله پیسې پکې لیخې برابرې ساري دې فکر ګور خیر کنه خیر دی باندې درته وای چې د کوم سبجیکټ سره تاسو تعلق دی او بي اس کې څوم سمستر اوس وروشه د اکنامکس سره تعلق دی او سیکنډ سمستر دی ها سیکنډ دی او دا غي نه بس څه به اپلای کوئ څه به کول غواړي د خپل قومتونو لپاره لکه څه نوکری به تاسو جوائن کوئ نو زما خو خپله خوښه ټیچري ده ماشاءالله او اوس چې د بي اس وکړو بیا مې ایم اس تخلیقه خیال دی به د اکنامکس کې ډیګري به د هغې او نور پیریډونه ښه دي که نه پیریډونه ماشاءالله ښه ښکلي ښه ښکلي روان دي خوشحاله اوسئ آباد اوسئ الله پاک مو بریالي ساته مهرباني ملګري څنګه ښه خیر دی من دی وایه که نه خیر دی من دی شکر دی ملګري د بي سټوډنټ که نه او دغه تعلیم ښه روان دی ماشاءالله ټول خیر دی من دی شکر خلکه زه ستړی ستړی ځکه ښکارم د خپلو لاسو نه زنځیر وباسم زما پیران خو زما مور پلار دي زه به د زړه نه جالي پیر وباسم مولا تعبیر خو به یې بد نه وي په خوب کې زه د خوب تعبیر وباسم دانیا د سترګو ته مې وګوره لږ زه د سترګو نه تصویر دا ستاسو شعر دی تاسو په شعر باندې هم کار کوئ ستاسو ستړي ته سلام کوم وایي د زمانې درد مې سینې له راځي او په هره سړي که مې مور خولې له راځي او د مور د عمر سرمایه یم زه ما سره سمه د دروازې له راځي خوشحاله اوسئ آباد اوسئ د ګورنمنټ ډیګري کالج د تغبای چې څومره هم سټوډنټان دي د هغوی باید زه ډېره زیاته مننه کوم مشکور یم